السلام علیکم، زه یم ډاکټر رئیس خان او زه تاسو ته خوش آمدید وایم زموږ په ویډیو سیریز کې په کومه کې چې به مونږ د ماشوم یا د انسان د 9 میاشتو سفر د مور په خېټه کې ډسکس کوو. نن د دې سلسلې اولنۍ ویډیو ده. نننۍ ویډیو کې به مونږ د اولنۍ میاشتې د ماشوم یا د انسان د مور په خېټه کې کم سفر یا کم ډیولپمنٹ چې دی هغه به ډسکس کوو. نو بغیر د څه وخت ضایع کولو نه خپله ویډیو سټارټ کوو. د دې سفر ابتدا په لکونو یا میلیونونو سپرم سیلز کم چې د نارینه تولیدي خلیه ده د هغې د راتلو نه وشي. په هغې کې بیا یو سپرم داسې وي چې هغه ځان د زنانه تولیدي مادې کومې ته چې انډه ویلی شي هغې ته ورسوي، او کله چې یو سپرم د تولیدي مادې یا انډې ته ننوځي نو د نورو سپرمز راتله بالکل بند شي. اوس په دې تولیدي ماده یا بیضه یا انډه کې دننه د نارینه او د زنانه موروثي جینیاتي مرکز کومې ته چې نیوکلیای وایي هغه د یو بل سره میلاو شي. په دې نیوکلیس کې دننه جینیاتي مواد وي کومې ته چې کروموسومز وایي دا د یو بل سره بالکل مکس شي، او دا کروموسوم یا جینیاتي مواد د ماشوم ټول خصوصیات کنټرول کوي. بیا په یوه خلیه مشتمل دا زایګوټ د فولافین ټیوب نه را روان شي او یوټرس کومې ته چې د رحم دیوال یا بچه‌داني ویلی کېږي هغې ته راورسي. په مستقبل کې به د دې زایګوټ یا د دې ماشوم ټوله نشونما په دې رحم په دیوال یا بچه‌دانۍ کې کېږي. بیا د دې زایګوټ نشونما یا گروت یا سیل ډیویژن روان شي د یوې خلیې نه دوه، د دوه نه څلور او داسې په مخه ورو ورو غټیږي. نشونما یا سیل ډیویژن یا سیل گروت ته وجې نه یو بال شانته وړوکی سټرکچر جوړ شي چې هغې ته مورولا وایي، او په دې مورولا کې دننه دا سیل ډیویژن یا نشونما ډیره په تیزۍ سره روانه مسلسل. دا مورولا په قلاره قلاره باندې یوټراین وال یوټرس یا بچه‌دانۍ سایډ ته روانه وي، او په آخره کې ته یو بل سټرکچر جوړ شي چې هغې ته بلاستوسیسټ ویلی کېږي. دا بلاستوسیسټ یو خالی بال شانته وي چې په هغې کې خلیات یو سایډ ته جمع کېږي او نشونمای کېږي. د دې بلاستوسیسټ د بهرنۍ حصې نه پلیسنټا جوړه شي په کومه چې ماشوم ته خوراک ځي، او د دننۍ حصې نه به ماشوم جوړیږي. دا بلاستوسیسټ قلاره قلاره باندې غټیږي ځکه په دې کې چې کوم خالي ځای وي هغه د یو خاص قسمه اوبو یا مایع نه ډک شي. د بلاستوسیسټ سفر کله چې دا د فولافین ټیوب نه یوټراین وال یا یوټرس ته راورسي، اوله کې دا بلاستوسیسټ فری خوځي را خوځي ګرځي را ګرځي، خو بیا په بچه‌دانۍ کې په یو خاص ځای باندې پړاو واچوي او ساکت شي. د پړاو اچولو نه بعد د کافي حده پورې په قلاره قلاره په بچه‌دانۍ کې مضبوط شي، خپلې جړې خښې کړي، بچه‌دانۍ ته څه حده پورې ورننوځي. د دې بلاستوسیسټ خوراک د دنه چار چاپیره د مور په یوټراین وال یا بچه‌دانۍ کې موجود رګونه مهیا کوي. د وخت سره سره د رو غټیږي او خپل جرړې نورې هم په بچه‌دانۍ کې مضبوطی کی او د فولي امپلانټ شي. د دې نه بعد دته اکثر امبریو ویل کیږي. د امپلانټ کې دونه بعد د زیات تر حصہ د یوټراین وال یا په بچه‌دانۍ کې دننه ورننوځي، ډېره کمه حصہ بهر ښکاري او د تقریبا فولي امپلانټ شي، فکس شي، په مضبوطیا سره اغلته ولګي. د امبریو نه چپ چاپیره د بچه‌دانۍ دیوالونه نور هم موټا شي، پیړ شي، مضبوط شي چې د امبریو ته سپورټ مهیا کړي. د دې نه بعد د امبریو او د مور د وجود ترمنځ د معلوماتو تبادله د کیمیکل سیګنلینګ په وجه شروع شي. د درېمې هفتې په شروع کې د امبریو پلیسنټا جوړه کی کمې په ذریعه چې به خوراک د مور د وجود نه د امبریو ته رسی او د نشونما او د غټېدو وجه به جوړیږي. بیا په درېمه هفته کې د ماشوم نه چپ چاپیره یو پوکاڼی یا غباره شانته تاویدل سٹارټ شي چې هغې ته امنیوټیک سیک ویلی کېږي. دا امنیوټیک سیک د یو خاص قسمه مایع یا اوبو نه ډکېدل شروع شي چې هغې ته امنیوټیک فلویډ ویلی کېږي. ورسره امبلایکل کارډ چې پښتو کې ورته مونږ نوم وایي هغه هم جوړېدل شروع شي چې هغه د پلیسنټا یا د پلیسنټا سره اټیچ وي او ماشوم ته خوراک مهیا کوي. د دې امبریو یا ماشوم نه چپ چاپیره دا کمی اوبه یا امنیوټیک فلویډ چې دی دا د ماشوم حفاظت کوي. که فرض که مور ته جټکه ولګي یا راوغورځېږي نو دا شاک دا اوبه ابزارو کړي او ماشوم د هغې په وجه باندې محفوظ پاتې شي. درېمې هفتې په اختتام د خواوشا رګونو کې دا پته لګي چې اینه پکې چلیږي او سرکولیټر یا د اینې نظام مخ په وړاندې روان شي یا نشونما د هغې شروع شي. د څلورمې هفتې په شروع کې د امبریو سټرکچر یو تاوکړی وړوکی شانته حجم لري او د دې سایز د خشخاش د دانې برابر وي او پکې باقاعده د سر لکه یا د جسم د نورو حصو د خدوخال لږه لږه پته لګي. د دې امبریو په شا باندې یو نری لکیره کومې ته چې نیورل پلیټ ویلی کېږي چې د دې نه په مستقبل کې مازغه او د ملا د هډوکي مغز یا حرم مغز کومې ته چې سپاینل کارډ ویلی کېږي هغه جوړیږي.
هم په دې څلورمه هفته کې څه خلیات راوځي شي چې د هغې نه د دې امبریو زړه جوړ شي او هغه باقاعده خپل کار او درزا او د ینې پمپینګ شروع کړي او د امبریو ته ینه مهیا کوي. چونکې د ماشوم ته د خوراک زیات ضرورت وي نو پلسنټا ورو نور هم خپلې جړې مضبوطې کړي غټیږي چې ماشوم ته خوراک مهیا کوي. په دې اولنۍ میاشت کې دا ماشوم یا امبریو د مور په خېټه کې سټیبل شي کافي حده پورې او د مور د وجود نه وته خوراک یا غذایت مسلسل مهیا کیږي. د اولنۍ میاشت کې د ماشوم یا امبریو سایز د خشخاش دانې ته ورسیږي او د مور رحم یا بچی دانې دته د جراثیمو نه پاک او د بهر د خطراتو نه محفوظ مقام مهیا کوي. دا په اولنۍ میاشت کې د انسان یا د ماشوم د مور په خېټه کې سفر پر روانه ویډیو کې به مونږ دا ډسکس کوو چې په دویمه میاشت کې د مور په خېټه کې دننه د ماشوم یا د امبریو یا د انسان نشونما څنګه کیږي او د هغه په وجود کې کمې تبدیلیانې راځي. زمونږ سره اوسئ. د الله په امان.